د خوږیاڼو ولسوالۍ امنیتي پولیسو د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې د چمتلیب ښارګوټ کې د غلو یو اتکسیزه ډلې نیولې چې یادو کسانو به په مختلفو ساحو کې د خلکو له کورونو څخه غلاګانې کولې چې امنیتي پولیسو دوی لاس په لاس ونیول. له نیول شوو کسانو سره 2 میلې توپنچې، 1 کیمره او 2 پایې مخابرې او ګډ شمېر نور وسایل هم نیول شوي دي. ټولو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مجاهدینو په موږ باندې چاپه ووهله، 2 مخابرې د کوره وښکلې او 2 دانې تمانچې. من کور ته مجاهدین نقد زه سره گیر کردم 2 تمانچو سره. اسدالله ولد احمد جان اصل از کابل حمید یک موتر به نام عزت نام از پیش ما گرفت، پیسه را به چال و وال گفت میتم نداد تا اینجا ولسوالی خوگیانی گرفتش. از یا خواهش میکنم از مجاهدین که پیسه ما را از پیش از یا بگیری یا موتر یا پیسه ما را بتن. بسیار مهربانی.